تازه او ښکلی خبر. نور د پاکستان او نورو هیوادونو له محتاجۍ خلاص شو. د وړو یوې لویې فابریکې په کار پیل وکړ. افغانستان نور د ځان بساینې پر لور روان دی. خو څنګه؟ ویډیو را سره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو پخیر. خوست کې د بدلون په نوم د وړو مل پرانیستل شو. خوست کې د لومړي ځل لپاره د وړو د مل فابریکه پرانیستل شوه چې د ورځې به 14 ټنه اوړه تولیدوي. د خوست والي محمد حلیم فدایي لخوا د بدلون په نوم د وړو یوه فابریکه چې یو خوستوال سوداګر په پانګونه جوړه شوې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. فدایي وایي چې په یاده فابریکه کې 10 میلیونه افغانۍ پانګونه شوې چې د ورځې به 14 ټنه اوړه تولیدوي چې دا به په خوست کې د وړو په بیو مثبت اغیز وکړي. فدایي زیاته کړې چې د دې فابریکې اهمیت په دې کې دی چې له خپلو شته ظرفیتونو څخه ګټه اخلو او په دې سختو شرایطو کې چې د کرونا له امله د وړو بیې پورته شوي د خلکو ملاتړ کوي او هره ورځ به بازار ته 14 ټنه اوړه وړاندې کوي. والي زیاتوي چې موږ باید په خپله خاوره په خپلو لاسونو خپلو خلکو ته کار پیدا کړو او د پیاوړي اقتصاد غوښتنه ده. نو د دې لپاره چې باید دولتي، خصوصي او مدني سکتور چارې منسجم کړو. نو د دې لپاره په نوي روان کال کې زموږ لومړیتوب د خصوصي سکتور تقویه او دوی ته د لازم کاري چاپیریال رامنځته کول دي. زه له ټولو سوداګرو او پانګوالو سره یو ځل بیا هم ژمنه کوم چې ټول سهولتونه درکوو، خو په دې شرط چې پانګونه وکړي او خلکو ته کار پیدا کړي. د خوست والي وویل دا چې د کرونا وایرس له امله د وړو بیې اغیزمنې شوي. د دې فابریکې په فعالیت سره به په بازار کې د وړو په بیو کې مثبت تاثیر وشي او زه په سوداګرو او هټیوالو غږ کوم چې لوړې بیې او احتکار ګناه ده. نو سوداګر دې په احتکار او لوړو بیو لس نه ځوروي. د پانګونې او سوداګرۍ خونې رئیس نواب امیرزی وایي چې اقتصاد دا دی چې په خپله خاوره خلکو ته کار پیدا شي او دا چې زموږ اقتصاد پیاوړی شي نو دا ډول فابریکو فعالول مهم دي. نوموړی دا زیاتوي چې د وړو فابریکې د فعالېدو په وړاندې یې ټولې ستونزې هوارې کوي او په عاجله توګه یې د وړو د یادې فابریکې په پرانیستو کې همکاري وکړه. د بدلون د وړو فابریکې یو تن مسؤل ډاکټر محمد عزیز محسن له خوست والي مننه وکړه چې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې زمینه برابره کړه او موږ یې تشویق کړو ترڅو د وړو فابریکه فعاله کړو. هغه وویل چې د دوی فابریکه به د غنمو او حاصلاتو په وخت کې له بزګرانو څخه په مناسبه بیه غنم رانیسي او وروسته به یې د وړو په ډول په مناسبه بیه خلکو ته وړاندې کوي چې دا مهال به په کافي اندازه غنم لري. یاده فابریکه د خوست والي لخوا په داسې حال کې چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس نواب امیرزی، د دفتر رئیس مطیع الله احمدزی، د زراعت رئیس حفیظ الله شانوري، د صنعت او سوداګرۍ امیر قادرشاه حکیمي، د مدني بنسټونو یو شمېر مسؤلینو یې ملتیا کوله. د پټۍ په پرې کولو سره د فابریکې د چالانولو بټن ووهله او رسماً یې د وړو تولید پیل کړ. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر زیاتېدو د هیواد په اقتصاد هم اغیز کړی او په ځانګړې توګه د وړو بیې یې 2 برابره لوړه کړې. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه کوم. تر بیا ښې چارې ولرئ.